زه طالبانو حج ته چې تللی وم بیا دوی ډېر تعقیبولم د سعودیانو. یو ورځ د ماخوستان لمانځه نه وروسته ووتلمه نو یو ځوان عرب را سره مخصوص ستړي مسې را سره وکړه جوړې ته کړی ډېر ښه وضعیت یې را سره کوه. نو چې ورسره په لار روان وم ډېر زیات ملګري ول شاته راپسې روان نو چې لږ وړاندې لاړم کاټ یې راوویسته وي زه د استخباراتو والا یم. ملک سعید الله دې ښه درسره وکړي. وي نه ته حال راته وایه ته دلته اوسېږې که راغلی یم الحج ته راغلی یم. وی ته د حرم کامرو تعقیب کړی چې هرې دروازې د حرم باندې ننوځې پاکستانیانو هندیانو افغانان تا سره ډېره ستړي مسي کوي ته څه کاری نو ده نه چې مخته روان سو مخته پولیس راته درولي په حرم کې دننه طالبانو په حرم مدني کې لا د حرم حدودو نه وم وتلی چې پولیس راغله سخته بد اخلاقي را سره ونه کړه اسناد دې راکمل ما اسناد نه ګرځول طالبانو داسې لاس کې یو بنګړی ورچولی چې ورک نسي مېل زه نه ورکېږم اسناد دې راکمل اسناد ستا را سره وي چېرته دې وي کوټه کې وي موږ سره لاړ شه نو شاته نور مغم را سره ول مشران ملګري مې را سره هغوی ته مې لږ اشاره وکړه مې زه تاسې خو غم لکه سما کې ده ستي کوټې ته اوسرانو خو دومره په تونده راغلم 11 منزل کې دې موږ کوټه واله لیفت بند و ماخوستان منځنه خلک راغلي دوی مې تیز وخېځول نو ویلې وي ماشاءالله خو سم ځوان نو چې راغلم بایک مې ورته خلاص که اسناد مې وکتل هغه عکسونه یې ورولېږل بیا بېرته ماته ویلې وي بیا بښنه غواړو دومره ډارېدل چې ما د چا سره ستړي مسي طالبانو اسلامي امت داسې حالت ته رسېدلی ده یو وارې په عرفات کې بیا همداسې ودرولم یو وارې 3 منزل 2 منزل کې کته او داسې ته وتلی وم استخباراتو والا راغی له لاسې ونیولم وي باندې راوځه اسناد دې راکړه مې اسناد خو نسته در سره عکس مې ټلیفون کې د اسناد اخیستی مې لار سره وګوره اسلامي امت داسې حالت ته را رسېدلی پوهېږې الله دې بیا نو ته فکر کوه که نه چې مسلمانان په مخ روان دي که په شا روان دي دې ته بیا موږ خوشحال یو چې په مخ روان دي چې یو مسلمان او په دې پوهېږي که نه دوی خو هم داسې نه ده چې کافران ویده دي هغه دعوتګران د اسلامي امت راویښونکي دوی پېژني هغوی سره هلته خبر شریک